असलामुअलैकुम ګرانو کتونکو تاسو ګورئ درشل ډیجیټل زه یم ستاسو کوربه مهران زمان د متلونو په پنځم قسط کې موږ تاسو ته د زړه د کومې نه هرکلی وایو. ګرانو کتونکو د نن ورځې متل دی عالم پسه دی او سید عالم پسه دی. امید لرم تاسو هم ډېر اورېدلی، ډېر مشهور متل دی. د دې شاته پسې منظر څه دی؟ ګرانو کتونکو ویلی کېږي چې پخوا په زمانه کې په یو کلي کې غم شوی و. ټول خلک د هغه غم متعلق ډېر فکرمند او ډېر پریشان وو، په غم کې مبتلا وو. خلک راغونډ شوي وو دعا ته او یو غمګینه ټولنه وه. په هغه غمګینه ټولنه کې په دغه کلي کې یو لیونی پاتې کېدلو او هغه راغو او په دې ټولنه کې کښېناستلو او ناګهانه اوچت شولو او په ګډا شولو او چغې یې کړلې چې الله وباسئ زما واده دی. په دغه ټولنه کې یو بل کس و، هغه پاڅېدلو او ویې ویل چې وګورئ علم پسه دی او سید عالم پسه دی. ګرانو کتونکو د دې مطلب څه جوړیږي؟ د دې مطلب دا دی چې کله انسان ډېر کمزوری دی، چې کله هم مونږه داسې انسان وینو یا انسان نه داسې څه غلطي وشي یا کوتاهي وشي، نو پکار نه ده چې هغه مونږه په هغه ځای کې بې عزته کړو یا یې ودږو یا یې ورړو. پکار دا ده چې هغه دې باد کې د هغه اصلاح وشي او په موقع باندې دې معاف کړلی شي. اوس ورکوئ خپل کوربه مهران زمان له اجازت. ملاویږو د نوي قسط سره. د الله په امان.